په افغانستان کې 2000 لومړي کال باندې کله چې په افغانستان باندې د امریکایانو لخوا یرغل کیږي، عربانو او ټولې اسلامي نړۍ په همغه وخت کې له امریکایانو سره هوکړه درلودله. دوی دا منلي وه چې په افغانستان دې حمله وسي او دا یې تایید کړي وه چې افغانانو دې حمله وسي، افغانان دې ووژل سي. یوه هېواد هم فتوا ورنه کړله، دا اسلامي هېوادونه دا علما کرام چې دا نن ټولېږي په عربستان کې دوی سره ټول سوي دي، په افغانستان کې چې ټولېږي، آیا په دغه وخت کې دوی ویده وه؟ آیا دوی په دې خاوره کې نه وه؟ ولې ګوره زه دلته انګېزه وجود لري، دلته یو بیروني یا بهرنۍ انګېزه ده. ځکه زه مشخص درته غږېږم په 2000 لومړي کال کې امریکایانو په افغانستان باندې هغسې رنګ بمبار وکړ چې په هېڅ نړۍ کې هغه بمونه نه استعمال سوي. افغانان یې ووژل، عام بېګناه افغانان یې ووژل. د افغانستان نظام دغه وخت نظام 99% لکه څنګه حقاني صاحب چې ویل افغانانو ته د افغانستان په 99% خاوره باندې دوی حاکمان وو. د افغانستان حکومت چېرته وه؟ زه خپله شاهد یم، زه د خپلې سیمې درته وایم. زموږ په سیمه کې مدارس بمبار سوله، مکتبونه بمبار سول. په هغه وخت کې د طالب نظام ړنګ و. علما هغه وخت کې ولې خپل رسالت نه ادا کوه؟ نن چې رسالت ادا کوي. زه د خپله د لویې جرګې په خیمه کې چې دا کومه غونډه وه، زه خپله ورته دعوت سوی یم، مګر زه واره نه غلم. ځکه علت یې درلوده دلته. ما ته چې وخت زنګ راځي چې دلته پیسې ویشل کېږي، په کومه خاطر باندې زه د خپل موقف، د خپل علم، د خپل د دین په اړه باندې چې ما کومه زده کړه کړې ده، د خپل شهرت ولې خرڅ کړم؟ نه، ما د خپل ځواب ونه اوس ولې عربستان راځي دغسې یو ناسته جوړوي او د نړۍ نه علما راټولوي د افغانستان د جګړې په هکله غږېږي؟ دلیل چی؟ یو دلیل درته وایم چې د افغانستان د ټول ولس ته واضحا معلوم ده. عربان افریقایان له لوږې نه وژل کېږي، همدارنګه فلسطین خلک وژل کېږي، فلسطین خلک بمباریږي او په ډېر غټ ظلم ورسره کېږي. دا د ما ځواب نه ده. عربان مرسته نه ورسره کوي، مګر د امریکا له حکومت سره مرسته کوي. یعنې وایي د امریکایانو په خولې باندې دا ناسته جوړه هغه څه دي. ګوره د دوی ګټې دا ایجابوي، د عربستان ګټې، د امریکا ګټې اوس په سیمه کې، په اسیا کې او همدارنګه په نړیواله سطح سره مشترک دي. که چیرې د دوی ګټې مشترکې نه وای، دوی به مشترک تصامیم نه نیول، دوی به مشترکې پرېکړې نه کولې. دلته جګړه د افغانستان جګړه تقریبا دوه قطبي کېږي او دلته نیابتي جګړې ته د افغانستان حکومت که طالبان دلته هغه څوک بر حقه ده چې د پردیو ګټو، د پردیو د لاسپوڅی نه وي، د پردیو د ګټو لپاره جګړه ونه کړي او د اشغال د پای لپاره کار وکړي. کومه ډله همدا تعریف چې تاسو ورکوئ، کومه ډله برحقه ده؟ حکومت که طالبان؟ زه دا وایم چې که طالب وي، که دولت وي چې په افغانستان کې د بهرني اشغال د پای لپاره کار کوي، هغه برحقه ده. اوس کومه ډله کار کوي؟ له شکه پرته که چیرې په دولت کې هم وي او په طالب کې وي، دا برحقه دي. موږ او تاسې عملاً ویلو په افغانستان د امریکایانو لخوا اشغال شوی ده. په افغانستان کې د افغانانو مدارس ورانېږي، مساجد ورانېږي، عام افغانان وژل کېږي. افغانان قضایي مسؤلیت د امریکایانو په وړاندې نه لري. هر افغان چې ووژل شي له کوم امریکایي نه تاسو راوړئ. په هلمند کې په یوه ورځ باندې 18 تنه د یوې کورنۍ ووژل. ولې نن طالبانو په ننګرهار کې 10 کسه ملکیان شهیدان ټول هر هغه بد عمل چې هره ډله کوي هغه ناروا ده. مګر که چیرې په لویه کې موږ تاسو فکر وکړو د اشغال په وړاندې جګړه دا جایز عمل ده، دې باندې ټول د نړۍ علما متفق دي. دا نه عربستان ورته دلته په افغانستان کې د سولې نه د سولې په نوم خلک د خپل عاید یا د خپل کورني ژوند او همدارنګه د خپل موقفو د ساتنې لپاره ګټه اخلي. څنګه یعنې؟ که چیرې موږ تاسې د سولې شورا جوړښت ته وګورو او همدارنګه د افغانستان د جګړې ماهیت ته وګورو، په حقیقت کې دغه موږ تاسو ته روښانه کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه یا هغه څوک چې په افغانستان د روانې جګړې په غواړي چې دلته د منځګړي په توګه یا ثالث بالخیر په توګه دنده اجرا کړي یا سر ته ورسوي، د سولې شورا دغه دنده نشي کولی چې پرمخ وځي، ځکه د یو دولتي نهاد او د یو دولت لخوا